د لمانځه ارکان هم ورته ویل کیږي او فرایض هم ورته وایي. ارکان هغه ته وایي چې په لمانځه کې دننه وي، او شرطونه بیا هغه ته وایي چې د لمانځه څخه د باندې وي. د لمانځه شپږ ارکان دي. الاول تکبیر الافتتاح، اول رکن د شروع تکبیر دی، الله اکبر ویل دی. یعنی په ټول لمانځه کې یو تکبیر الله اکبر فرض دی چې هغه دغه اول تکبیر تحریمه دی. والثاني القيام، دویم رکن د لمانځه ولاړه ده. والثالث القراءة، دریم رکن قراءت ویل دی، البته دومره قراءت ویل دی کوم چې فرض دی. والرابع الركوع، څلورم رکن د لمانځه رکوع کول دی. والخامس السجود، پنځم رکن د لمانځه سجده کول دی، یعنی سجدی په هر رکعت کې دواړه فرض دي. والسادس القعده الاخيره، شپږم رکن د لمانځه اخیری ناسته ده، البته اخیری ناسته په مقدار د تحیات فرض ده. او حکم د دې دا دی چې کوم چا په دې شپږو رکنونو کې یو شی هم پرېښودی، بیا د لمونځ فاسد دی، بیرته به د سر څخه راګرځوي. نو عزیزانو د لمانځه څو شرطونه سوه؟ هغه شپږ شرطونه سوه. اولنی شرط د شروع تکبیر الله اکبر ویل، دویم ولاړه په لمانځه کې، دریم قرات ویل دی، څلورم رکوع کول دی، پنځم سجدې کول دی، شپږم اخیری ناسته ده. دا باید چې موږ تاسو هم خپل زده کړو، هم یې خپل کورنۍ ته ور زده کړو، هم یې نور مسلمانانو ته. ډېری داسې ځوانان شته چې خپل مونځ یې لا سم نه وي زده.